السلام علیکم ټول پښتنو ورونو ته سلامونه کوم او ټول مسافر سونه پښتانه چې ورونو دا پیغام واوري او مخې ته به شیرم کوي زما پیج خو راپورټم دی او ټیم چې دی نو دا ټیم لکه پښمنی ته په سعودي عرب کې لږ ټیم پاتې دی زمونږ مسافر د شپې یخي او د ورځې ودی نو سیستم زمونږ دغه دی زما هغه ورونو ته خواست او درخواست دی سید لالا چې کما د پی ټی آی سپورټر دی او زما ورونه دی هغه چې په هر خاور کې نو موږ له اوس د عمران خان سپورټ ضروری دی سید لالا او ډیر خلک دا وایي چې لکه د عمران خان خلاف خبرې تا کړې دا دی د آرمی د عیسای نو زما دغه مخالف خلکو او ما همیشه د پاره د دې جنډې سپورټ کړی دی ما غونډ پاکستان پیژني د خلکو زما خبرې الټه کړې سید لالا لکه ما چې په کوم شکل خبره کړل هغه طریقه نه ولکه دیو چې په کوم شکل باندې شیر کړو نو د پی ټی آی د پاره موږ ځکه چغې نه والي چې په اقتدار کې زمونږ وسم الحمدلله عمران خان صاحب دی او چې کله ته په اقتدار کې نو لکه کمزوره چغې وي زورور چغې نه وي عمران خان صاحب زمونږ د ملک وزیر اعظم دی نر لیډر دی موږ یې ځکه سپورټ کوو او نه د ټماټر تمه دي کوو نه د دالو تمه کوو لالا موږ سپورټ کړی په میلیونونو کې ویډیوګانې تللي او په عمران خان باندې زمونږ مال او حال او جان قربان نو زما خو خپل پښتنو ورونو ته دا پیغام دی وروره چې عمران خان سپورټ کوي او د عمران خان د پاره आवाज جوړ شي عمران خان یو نر سړی دی لالا او په دې خبرو باندې تاسو سوچ وکئ چې زمونږ ملک خرسیږي په پیسو باندې صحیح د حکومت ختمیږي نو دا بیا غلام ملک شو چې هر کله زمونږ حکومت لکه په پیسو باندې ختمیږي او پیسې اخلي نو دا غلام ملک شو او دا چې د چا د لاسه غلامیږي نو دا غلامان نه دي دا غلامان چې دی نه عدالت ته مخامخ کیږي نه نیب ته مخامخ کیږي موږ به خبرې صفا کړو لاله د دې جنډې دپاره به کوو د پاکستان دپاره به کوو موږ د عمران خان سپورټ ما خپل ځاني کړی دی د عمران خان د نظریې ملګری یم لکه پخکته مې د چا څه کار نشتی د عمران خان صاحب د نظریې د 8 کالو نه موږ لګیا یو لاله عمران خان صاحب نر سړی دی په دې کې به ډیره پوزیشن والا می خپکیږي مور او زمونږ ورونه چې سونه پښتانه حق ته به حق وایي صحیح خبره وکوي صحیح د منګه د هغه وخت نه روان یو د عمران خان نه مخکې تقریبا او باقی من لاله چې د کم وخت نه زمونږه پښتانه په کیمپونو کې ناستو صحیح د وروره موږ به صفا خبرې کوو د خپل قوم ته او داسې سر نه منو چې زمونږ مخې ته وردیږي او نه داسې څوک شته چې رامنیم کې اوري او چې څوک را سپنګ واچي نو هغه الحمدلله ډیران ته جوړو ټولي دنیا ته خایو چې دغه ډیران دی وینه نو دغه زمون کارکردګي ده لکه سړی ارسو وي خو په اخیری کې بیا سرخ کته کړی نو ان شاء الله چې زمون سرخ کته چاته نشي نور قسم جګړې به راځي په هر میدان به کوزيږو او په هر میدان باندې به راځو ان شاء الله د خپل ملک د پاره به خبره کو ملک زمون وطن دی او زمون ملک پاکستان دی لاله او دا زمون پہچان دی عمران خان صاحب نر سړی دی زه ټول پښتنو ته ویم دا خبره خې صفا ووري کا عوامي نشل پارټي والا دی او که مسلم لیگ نون والا که وغیرہ 400 نه زما استاسو لکه سیاسي اختلافات پي زما یو وټه زبې عمران خان صاحب لور کم خو زه د په سیاسي اختلافاتو نه جنگيږم زه د دغه پارټو والا سره جنگیدلم او جنگيږم لالا په دې باندې چې زمونږ پښتنو کړي ګرځولي او د دیو مشریانې وي دیو خپل مشري صحیح نه ده کړ زمونږ په پښتنو باندې دماکي کې دی لاله په جماعتونو کې په پیښور کې په آرمي سټیډیم کې زمونږ پښتنو ته خلکو دهشتګرد وی لاله په ډرون حملو باندې به زمونږ په ایجنسو باندې لاله د امریکای نه به اشته کې دي د دې بغیرت حکومتونو لاله بغیرت ته بغیرت وي خپکیږي به نظر ته خې صفا خبره کوموري دلته بدلوي بغیرت ته بغیرت وي د وخت مشر د قوم ذمہواری دا خلک زمونږ ذمہوارانو کنه دیو زمونږ لپاره څه کړلی د دیو په اقتدار کې خصوصا دا کوم چې وای زه پښتون ګټم دیو پښتون به عزت کړی د پښتونی نه خرڅ کړل لاله په د خپل ګریوانونو کې سوچ وکي غلط نشي بوري د باندې خړللی قات په د باندې راغې وړو به ته نه ملاوي دو سر د حیات نو اسکول د پامن کې نو مدرسه د پامن کې نو جمعات د پامن کې نو جمعات ته منزل نشوتلې او دا وای زه پښتون ګټم د دینه پس چې زما د منظور پښتون سره کوم اختلافات دي د ایجنسو ډیر خلک دا وایي چې لکه دیو کې د شي د منظور پښتون په دی وجه باندې اختلافات کوي چې دیو د منظور پښتون نه غواړي چې د مشري میلاو شي زمنګ چې داغه سکما اختلافات نو منګه بیانو لاله غلط دي او خبرې چې دي زمنګ د ملک د پاره نقصان دي نو زمنګ وسپا خبرو باندې اختلافات دي
او نور د هغې نه مخکې وروستې زموږ د هغسې اختلافات نشته. منظور پښتون لا اولنۍ چې کومه خبره وه د منظور پښتون د نقیب مسعود خبره وه، صحیح ده لالا، او د دې څه غونډ پښتانه ور دی د نقیب مسعود ټوله دنیا پیژني، یو ښایسته انسان او یو زبردست هلک و. زه پې پخپله خفه یم لالا. دوی راپاڅېده د هغه په نوم باندې منظور پښتون داسې یو شی لکه زه به ځان یاد کړم لکه څنګه چې فیسبوک پیج او یا داسې خلکو رامخې ته کو سپورټ یې کو. دا خلک لالا خرڅېږي. د هغې نه پس دیو د نقیب مسعود تپوس ونه کو، دیو د بلاول د لیسه ټاپیانې وخوړی. دا علي وزیر او محسن داوړ او په دې ټولو باندې زموږ نظر دی اورې دا موږ داسې ګڼو لکه بچي. خفه کېږي دی نه بچي ته به بچی وی، دا زموږ بچي دی ولې چې دا د ملک څه غداري کوي. د ملک غدار ته به بچی وی، سپی به ورته وي. نو دا خبرې به ښې صفا کوو. میاشت روجې ده لاله، اخوا دې خوا به ډېر موږ نه وړو، ګزاره به کوو، خو صفا خبره به کوو. نن د صفا خبرو وخت دی اورې. 9 کاله موږ تباه کړي لاله، د پاکستان دپاره، د دې جنډې دپاره، د عمران خان دپاره، د خپل قوم دپاره. زه نن غواړم چې زما ضرورت دی، زه به خبره کوم او دا زما حق دی. په پاکستان کې جمهوریت دی لاله، پوه شوې، دا زما حق دی چې زه دا خبره وکړم. د هغې نه پس دیو د آرمي خلاف راله، د عیسای خلاف، د ادارو خلاف. دا خلک زمونږ دې پالټو، دې غدارو پالټو چې نن یې زمونږ حکومت دړې دړې کو. دا په ډالرو چې خرڅېږي، ښځې هم خرڅوي په ډالرو باندې، حکومت یې چې خراب کو. زمونږ ملک نن د 57 ملکونو اسلامي مشر و. زمونږ ملک نن په دنیا کې خلکو وپېژندو. د دیو بې غیرتو په حکومتونو کې چې د نواز شریف د سعودي عرب څخه دوستانه وه، زمونږ د پښتنو نه به روغې اقامې اخیستی کېدې د پاکستانونو په قینچانو به یې تېوالې او جیلونو ته به یې وړو. نن زمونږ روغ دونه نه دي لکه څونه چې خراب ګرځي. هر سړی دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي. زه مسافرو ته یم او ټولو پښتنو ته یم، په دې خپل ګریوانونو کې سوچ وکړئ لاله او په دې خبرو باندې لږه نظرثاني وکړئ. زمونږ دا غټ غلطی دی چې مونږ سړی سر رانه کټ کړي، خو بیا مثال په طور ساره پکې پاتې شو. نو که هغه راته خوله چینګه کړه نو مونږ وله ورځو، غاړه وله ورکو. دا زمونږ نقصان دی، صحیح ده لالا. منظور پښتون د پوځ خلاف راغی. زمونږ په پوجي اپریشن کې لالا سونه 4700 پوجیانو شهادت ورکړی دی. زمونږ د عیسائی ځوانانو، زمونږ د پولیسو ځوانانو، زمونږ د ټریفیکو، زمونږ د ملک سونه عوام شهیدان شو دي، سونه په کیمپونو کې پاتې شو دي، سونه کډې وړي، په سونه باندې ډرون حملې شو دي، د سونه کورونه وران شو دي، د سونه پښتنو کاروبارونه وران شو دي. دا راپاسي پښتون ګټي. نو دا سراسر د لګان دي. رودي نزان وساتئ، دا د کینسر مرض دی لاله. دا خبره زما پیجونه خو رپورټ ختم دي، هر څه زما تباه دي. د خپلو پیجونو نه شیر کوي، د خپلو پیجونو نه شیر کوي. عمران خان سپورټ کوي. د عمران خان خلک وایي عمران خان څه وکړو؟ عمران خان دغه وکړه چې ستا هغه پاکستانو چې ختمېدو په خپو یې دله ورداو. عمران خان هغه وکړه چې ستا مودي دشمن ملک دی او پاکستان ته به انټري کېدو بغیر ویزې به راتلو. عمران خان تی سپی جوړ کو. عمران خان دغه وکړه چې امریکې به مخکې سوي نو هغه به منلی کېدل، په ډرون حملو اشتی کېدې، ډرون حملې د باندې بندې کړئ. د دهشتګردۍ نوم یې د نکوس کو. ملک یې دله د دماکو نه بچ کو. کراچۍ به ورانه پرته وه. په کراچۍ کې به خلکو د پښتنو بچي لالول. هغه کراچۍ د اوس څنګه ده لالا؟ موږ 9 کاله د دې ملک دپاره سوچونه کړي. زمونږ لیوني نه یو، پاګلان نه یو، خو دا بعضې نیم دلته ځان لیونی کو او ځان ورته پاګل کو. زمونږ ملک پاکستان دی. عمران خان د 57 ملکونو، د 56 ملکونو اسلامي مشر دی. دی وایي موږ یې د وزیر اعظمۍ نه ختمو. د 100 ملکونو مشر دی. د ملکونو د هره ککرۍ نشي کولی. نو زما خو دا خواست او درخواست دی لاله چې دا خبرې په دیو کې غیرت وي، دا خبرې دیو واوري که نه، نو دیو به دا نه وایي چې زه پښتون ګټم. دا خپل ځان هم نشي ګټلی دا خلک. ښه والله که دا ځان هم وګټي. خصوصا زه پښتنو ته وایم پیپل پارټۍ چې دی دا د دیو په اقتدار کې او په ایم کي ایم کې په کراچۍ کې زمونږ د پښتنو څه داسې ظلم شوی، غوږونه پوزې ته خلکو کټ کړلي. اوس دې زما د پښتون بچي ته څوک په کراچۍ کې په لوړ نظر باندې وګوري که نه. زمونږ د پښتون بچی به چې پاټکه غوښتو 10 پیرې به وله بډې کتلی کېدې. نن زما په قومي اسمبلۍ کې ټوټل پښتون بچی ناست دی. نن زما د ملک وزیر اعظم لاله پښتون یادېږي. زما د ملک وزیر اعظم ته څوک رسېدی نه شي. والله چې دوکه به شئ اورئ، وخت به د نه بیا تیري. زما په خدای باندې قسم وي دا اجړاګانو ته که دا حکومت پاتې شوي وایي چې کام پرې ټانک رها ہے. والله چې دا خپل ځان هم نشي ګټلی. دا بې غیرته به د نه بیا تښتي چې زور پرې راشي. نن نواز شریف کم ځای دی؟ د نواز شریف بچي کم ځای دي چې څوک پرې خفه کېږي؟ خدای دې اړه واچوه لاله. غلط ته به غلط وی، غداران دي، ملک یې خرڅ کړی دی.
والله زمونږ دا زړه سمې لمبې کړي چې د دیو سره که څه نمونه کار کول غواړي، خو انشاءالله دا وپانسي کېږي. د ملک غداران ټول ښکاره دي، د پی ټي آی د پارټۍ نه چې کومه بېغیرت او دلګان تللي او ځان هم خرڅ کړی بېغیرتو. تاسو د پاکستان خاوره خرڅه کړله، د پاکستان 24 کروړ عوام خرڅ کړی بېغیرتو دلګانو. دا ستاسو د پلار پاکستان دی. نو انشاءالله دیو ته وپانسۍ میلاویږي. عمران خان به واپس بیا راځي، واپس په بیا راځي. زما چې څوک خلاف کوي که نه نو هغه به دله سړی کوي، او یا چې په اپوزیشن کې دی او که هغه په هره پارټۍ کې نر سړی به زما اختلافات نه کوي. که کومه خبره مې غلطه کړې را دي شي زه به وله جواب ورکم. لالا دا داسې حساب خو نه دی چې دا پاکستان د یو سړي د پلار دی. پښتنو پکې م یو بېغیرته ځان خرڅ کړی، یوه پښتنې ښځې پکې ځان خرڅ کړی دی. اورې والله چې سپي د نساس کو دا سره چا د پلار خو نه دی، دا 24 کروړ عوام دی. لالا والله چې عمران خان صاحب دنیا لایق کوي، خلک یې پیژني، هر سړی لایق کوي. دا سپي چې دي نو دا څوک پیژني؟ دا دلګان دا خو په غلو باندې مشهور دي. او والله چې خفه کېږئ موږ خفجار به راته وایو. اورې خفجار به راته وایو، زمونږ حق ته چې راته ووایو. زمونږ ملک دی او زمونږ ملک پاکستان دی. زما ټولو پاکستانو ورونو ته درخواست دی، زما دا میسج شیر کوي. زما ایډی رپورټ دی، هر شیز زمونږ رپورټ دی. عمران خان سپورټ کوي او عمران خان چې کم کارونه کړي مړه د عمران خان داسې کارونه نه دي چې زه تاسو ته عمران خان کار په 10 منټه کې ویم. اورې هر سړی د په خپل ګریوان کې سوچ وکړي، هر سړی د په خپل او خصوصا پښتانه دي سوچ وکړي. خصوصا پښتنو له دا پکار دی چې په خپل زوړ هار باندې سوچ وکړه. دا سره جنډه خصوصا دا سره جنډه چې د خپه کېږي دی نه سره یې به بایدي د دیو نشان سره جنډه وه. نو زما ټولو پښتنو ته دا خواست او درخواست دی چې الله هم ښه د وبال لرئ او عمران خان دپاره اوس راوځئ. اورئ نن سبا د خبرې وخت دی، د هغه دپاره د کمپین وخت دی. او مسافرو ته مې دا درخواست دی آنلاین اوټ پاچیلی کېږي. لاله د خپلې دیرې نه به انشاءالله اوټ اچوئ، د خپلې دیرې نه. او انشاءالله ډایرک عمران خان چې عمران خان دې پیره کې داسې راشي چې د دې دلګانو نه ورسه ملګري نه شي، د غله ډاکوان اتحاد ورسه ونه شي او په پول اکثریت باندې راشي، بیا چې څه عمران خان وایي حق به کېږي. اوس خو دا غله دي، دا خو دلګان دي خرڅېږي. انشاءالله چې پانسي کېږي به د دوی دپاره او موږ اواز اوچتو چې دا دې پانسي شي. د پاکستان د خاورې غدار دې پانسي شي، د پاکستان د جنډې غدار دې پانسي شي، د 24 کروړ عوام غدار پانسي، بل علاج نه. او انشاءالله چې رسو به دا زمونږ عهد دی. انشاءالله زمونږ آینده دپاره او را روانې ویډیوګانې به ټولې د دې دپاره چې غداران دې پانسي شي او عمران خان صاحب دې بیا وزیر اعظم شي د 10 کالو دپاره. او بوس په خرڅوئ او الوګان ما غلطی خبرې نه دي کړ. او چې کمې پارټۍ والا په ما پسې غلط کمنټس یا غلطه خبره وکړه، په خدای مې دې قسم چې د فیسبوک آی ډي دې را کولاو کم او غونډې را وسپړم او د پلار او د ورور نه دې والا او مکمل دې آی ډي ریکارډ کم او ویډیو د پسې وخېجم. دا خبره خو په کولا وګونو واوره چې زه په چا پسې غلط الفاظ نه استعمالوم او کم سړي په ما پسې استعمال کړه، والله چې بیا به نه به خفه کېږي. زه هر پیج ګورم او هر لار ګورم. زه څوک بر نه کنه ټچ کوم چې چا ټچ کړم خفه کېږي به نه، هغه سړی زه بیا نه پرېږدم. زما په خدای قسم چې زه د غونډ خاندان د فیسبوک نه راوالم او د دنیا ته یې بربند وردم او شیرې کړم. صحیح ده؟ او غل ته به غل وې، دوس ته به دوس وې، کونی ته به کونی وې، بړوا ته به بړوا وې او حرامي ته به حرامي وې. عمران خان نرم دی او مضبوط هم دی، الحمدلله ایماندار هم دی، سچ هم دی. او عمران خان مړه مور به لا زوی راوړي. بس چې عمران خان لاړ پاکستان لاړ. اورې دا خبره ریکارډ کوي، د مرګ او د ژوند پته نه لګي چې عمران خان لاړ پاکستان لاړ. دا غله دي، دا خو ښځې په روپو خرڅوي دلګان، بې غیرته دلګان په ډالرو باندې منافق. بس موږ نومونه د چا نه الو. اورې خو بس هر سړی دې پې سوچ وکړي چې خرڅ شوي دي که نه دي، غله دي او که نه دي، ډاکوان دي او که نه دي. په کیمپونو کې زمونږ پښتانه ناست وو که نه وو، دهشتګرد وو که نه وو، اسکول به الوتو که نه، جومات به الوتو که نه، مدرسه به الوتو که نه، وو که نه، په کیمپونو کې وو که نه، په ډرون هم لویشته کېدو که نه. دا وایي زه ټماټر ارزانوم، ټماټر دې مور ته ارزان که چې ارزان یې وخوري. زمونږ ژوند پکار دی، ټماټر به الله را کوي. ویاله به بیګا کم چې دا ستا رزق پیدا کم. اورې د رزق وعده الله کړله، رزق بهرحال الله را کوي، خو دا سارانه بیټې مه وباسئ. اورې بس خدای م غر که او پر که. قسم دی زه زما خو زړه دا وایي چې انشاءالله کله مې مړه بړاس کوي نو راځم به راباندې. اورې
عمران خان زنده‌باد او پاکستان زنده‌باد، آرمي زنده‌باد او ایسای زنده‌باد. او زما چې سونه پښتانه دې دلګانو زما خبرې الټه کړوي چې مال آرمي سزا راکړي، په خپل خورا باندې ردی ولاس نه رسیدو کنه، خو آرمي ته پته و چې د دې الګ کارکردګي څنګه ده. الحمدلله زه په خپل آرمي فخر کوم. د دیو دا اړو چې ایسای دا سزا کی، زه خپل ایسای زنده‌باد ویم، هغه ته پته و چې دا الګ څنګه دی. دیو د عمران خان پارټۍ ته زور مخامخ کړم چې دا پارټۍ والا دا ټارګټ کی، خو زه پارټۍ والا ته سلوټ کوم چې هغه ته پته و چې دا الګ څنګه دی. دا خو د لګانو کونیان په اخر کې ټیټ شو لکه د بيزو په شان او د غواګانو په شان. ټول پاکستان ته سلام او ټول افغانستان ته سلام. افغانستان دې الله حیات ساتي او پاکستان، افغانستان او پاکستان دواړه زنده‌باد، ټول مسلمانان زنده‌باد. د الله په امان.